که پیازو ډوډۍ خورم که پیاز نه و ډوډۍ نه خورم که پیازو ډوډۍ خورم که پیاز نه و ډوډۍ نه خورم که پیازو ډوډۍ خورم که پیاز نه و ډوډۍ نه خورم که پیازو ډوډۍ خورم که پیاز نه و ډوډۍ نه خورم راځه مړۍ تیاره ده مړۍ به وخورې که پیازو ډوډۍ خورم که پیاز نه و ډوډۍ نه خورم نن یې د چرګ غوښه راوړې ده د چرګ غوښه به وخورې که پیازو ډوډۍ خورم که پیاز نه و ډوډۍ نه خورم پیاز کې نو چیشتې نو غوښه پخ سوې ده ته غوښه نه خورې وایي پیاز خورم راځه به غوښه وخوره که پیازو ډوډۍ خورم که پیاز نه و ډوډۍ نه خورم که پیازو ډوډۍ خورم که پیاز نه و ډوډۍ نه خورم د بازار سبزي درته راوړم که پیازو ډوډۍ خورم که پیاز نه و ډوډۍ نه خورم حلوا خورې که پیازو ډوډۍ خورم که پیاز نه و ډوډۍ نه خورم سبزي درته راوړم که پیازو ډوډۍ خورم که پیاز نه و ډوډۍ نه خورم هلکه ته خو ډېر خراب سوی یاره په تا څه چم سوی دی که پیازو ډوډۍ خورم که پیاز نه و ډوډۍ نه خورم پیاز خو ډېر ګران سوی دی د پیازو کیلو تقریبا دا ټیم په 400 روپۍ دی ته وایې پیاز خورم دا خو کومه کیسه تا راخسې ده یاره که پیازو ډوډۍ خورم که پیاز نه و ډوډۍ نه خورم که پیازو ډوډۍ خورم که پیاز نه و ډوډۍ نه خورم دا هلک ډېر خراب سوی که دی پیازو ډوډۍ خورم که پیاز نه و ډوډۍ نه خورم بل چیز درته راوړم بل چیز درته که راوړم پیازو ډوډۍ خورم که پیاز نه و ډوډۍ نه خورم هلکه ته راځه دا و ډاکټر ته ورولو که پیازو ډوډۍ خورم که پیاز نه و ډوډۍ نه خورم ډاکټر صاحب دا زما ورور سیدی دا ولا لیونی سوی دی اوس ګوره دا چمونه کوي ته ورته وګوره دی بیخي یاره بیخي خراب دی اوس دا وایي که پیاز و ډوډۍ خورم که پیاز نه و ډوډۍ نه خورم ونه دا اوس کومه کیسه ده تی وګوره ډاکټر صاحب تی وګوره ولا دا خو ډېر بیماره دی د دغه به یو علاج هغه کوم علاج که پیاز ودی ډوډۍ خوري او که پیاز نه ودی ډوډۍ نه خوري خو زه دا هغه وایم چې دی له بل شي سره ډوډۍ وخوري ډاکټر صاحب داسې شی ور وښیه چې دی له بل شي سره ډوډۍ وخوري نه دی زه به درته یو شی ورکړم ښه ته دا بادرنګ وخوره ورسره دا بادرنګ در واخله دا بادرنګ ډېر ښه شی دی دا ډېر ښه خوند کوي که پیاز وایي ته خو دا بادرنګ وګوره دې خوند وګوره یې دې خالي خوند وګوره نه خوري ډاکټر صاحب ما ورته ویلې ما له موږ کور کې نن غوښه پخ کړې ده غوښه یې لا نه خوړله وایي زه خالي پیاز خورم اوس ته داسې دوایي ورکړه داسې شی ورکړه چې دوی ورسره جوړ شي تا سره دوی دوایي شته چې دوی ورسره جوړ شي ما خو دی مریض تر ننه نه دی لیدلی او دی خاص عاشق هم په پیازو دی پیازو کیلو دا ټیم په 4.5-500 روپۍ دی خو زه د هغه وایم ډاکټر صاحب ته اوس داسې دوایي ورکړه چې دوی ورسره جوړ شي نو ته خو تا بادرنګ ورکړلی نو اوس بله دوایي موایي در سره شته که نشته در سره نور دوایي خو نشته خو یو پیاز ما په خپله هلته یو ځای راپټ کړي خو ډېر ګرانه دی زړه مې هم ولاکه پکېږي ښه پیاز که پیاز وایي ډوډۍ دا ډېر هلکه ویلي سمه دا یو پیاز دی دغه هم راته خوري ډوډۍ وخورم که نو ډوډۍ نه خورم هلکه بس هلکه دا یو پیاز دی دا به دوی چم نه کې خالي به په بیکۍ خو په خورې بیا نه ښه ډاکټر صاحب خالي په بیکو خالي په بیکوه پیازونه ډېر ګرانه دي ما سره هم دا یو دانه و راځه سعید راځه نه که پیاز وایي ډوډۍ خورم پیاز پیدا سي 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 ډوډۍ خورم